دوستانو هڅه خو موږ د هر ټیک ټاکر په باره کې یا کوم هغه خلک چې بې شرمیانې کوي بې حیایانې خوروي د هغوی باره کې مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي. نن به تاسو سره د شیرین دراني یو ویډیو شریکوو ځکه چې دې خلکو کومه بې شرمي په سوشل میډیا شروع کړې ده، نو یقینا چې دغه بې شرمي موږ ته د منلو وړ نه ده. یو داسې ویډیو یې راغلی ده چې په کتلو به تاسو ډېر زیات حیرانتیا ښکاره کوي چې دوی نن سبا محفلونو کې په ډانسونو کې او په کومو بې شرمیانو باندې سر شوي دي. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ درنو دوستانو. شیرین دراني هغه افغانۍ جینۍ ده چې د هغې وخت په وخت باندې داسې ویډیوګانې راځي چې هغه پکې خپله بې شرمي خوروي. خو دوستانو د شیرین دراني سره سره یو څو نورې جینکۍ هم دي چې هغه څه د پښتونخوا دي، څه د افغانستان دي او څه د پنجاب سره تعلق ساتي چې دوی یو خپل ګروپ جوړ کړی دی. دوی لایف راځي یو بل سره په لایف کې ګپې شپې لګوي او بیا دوی کله چې یو بل ته د پنشمنټ وخت راشي یعنې د هغه سزا ورکول چې ورته وایي، نو بیا دوی د خپل جسم نمایش پکې کوي چې دا یقینا یو ډېره لویه المیه ده. خلکو د موبایل استعمال په داسې طریقه باندې کړی دی چې د موبایل استعمال سره هغوی څه زده کړه کوي، خو زموږ ستاسو خلک صرف او صرف د دې دپاره استعمالوي چې په یو غلطو طریقو باندې پیسې وګټي. نو زموږ په هره ویډیو کې یو خاص پیغام وي. په دې ویډیو کې هم همدغه پیغام دی چې دا قسمه خلکو نه ځانونه وساتئ، د داسې قسمه خلکو ویډیوګانې مه ګورئ ځکه چې دوی یو منفي سوچ، یو منفي خبر، یو منفي انداز سره د پښتنو ذهنونو ته هغه بې شرمي ورښکته کوي چې هغه موږ تاسو ته هېڅکله هم د منلو وړ نه ده. نو که ستاسو دا معلومات د ویډیو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ نوي راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت ورسي. دا یقینا یو ډېره لویه المیه ده. خلکو د موبایل استعمال په داسې طریقه باندې کړی دی چې د موبایل استعمال سره هغوی څه زده کړه